نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قدرمندو مرگ یو داسې حقیقت دی چې د هغې نه انکار نشته. دا مرگ به هر انسان ته راځي، که هغه بادشاه دی، که هغه ګدا دی، که هغه بوډا دی، که هغه ماشوم دی، که هغه نوجوان دی، که هغه سړی دی، که هغه ښځه ده. هر انسان به د مرگ دا ګوټ څکي. قرآن پاک کې راغلی دی کل نفس ذائقة الموت، هر انسان ته به مرگ راځي. او قدرمندو بیا د دې مرگ د پاره ډېرې زیاتې سختۍ دي، د مرگ ډېرې زیاتې سختۍ دي. دې د وجې نه الله جل شانه په قرآن پاک کې فرمایي وجاءت سکرة الموت بالحق، کله چې د مرگ سختۍ راشي، د هغې حق مرگ سختۍ راشي، ذلك ما كنت منه تحید، او دا هغه شی دی، دا مرگ هغه شی دی چې د دې نه به تا ډډه کوله، دې نه به ته تښتېدې او د دې نه به تا ځان ساتلو. نو قدرمندو د مرگ دپاره ډېرې سختۍ دي چې الله جل شانه ووایي چې د مرگ دپاره سختۍ دي. سکرة الموت، د مرگ هغه شدت راشي، نو بیا به حقیقت کې د دې دپاره ډېرې سختۍ دي. بخاري شریف کې حدیث دی، په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د مرگ وخت نږدې شو، نو نبی علیه الصلاة والسلام ته خوا کې یو کنډول، یو لوښی به پروت و او په هغې کې به اوبه پرتې وې، او نبی علیه الصلاة والسلام به دواړه لاسونه په هغې اوبو کې لامده کړل، او هغه دواړه لاسونه به بیا نبی علیه الصلاة والسلام په مخ باندې راخ کړل، او څه به یې نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل لا اله الا هو، د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. او بیا به دا فرمایل و ان للموت سکرات، او بېشکه د مرګ دپاره سختۍ دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل لا اله الا هو و ان للموت سکرات، چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته او د مرګ دپاره ډېرې سختۍ دي. دغه شانتې ترمذي شریف کې یو حدیث راغلی دی، هغې کې دا فرمایلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به وی اللهم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، چې اے الله د مرګ سختی لرې کولو کې زما مدد وکړي، اے الله د مرګ سختی لرې کولو کې زما مدد وکړي. ګوره امام الانبیاء نبی علیه الصلاة والسلام چې یو مبارکه هستی وه، او په دنیا کې د ټولو نه بهترین انسان دا د نبی علیه الصلاة والسلام ذات، او نبی علیه الصلاة والسلام به څه وي چې د نبی علیه الصلاة والسلام مخکې او وروسته ټول ګناهونه معاف شوي. نبی علیه الصلاة والسلام به څه وي اللهم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، ای الله د مرګ سختۍ لرې کولو کې زما مدد وکړي، د مرګ شدت لرې کولو کې زما مدد وکړي. قدرمندو دا مرګ یو ډیر زیات واضح حقیقت دی، او د دې نه انسان ډیر زیات یریږي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د انسان درې دوستان دي، یو د ده مال دی، یو د ده رشته داران دي، او یو د ده خپل عمل دی. د ده چې دا کم اول دوست دی دا مال، د کم دوست د خاطره چې د شپه او ورځ په ځان باندې یو ځای کړی ده، د کم مال ګټلو دپاره چې د شپه او ورځ محنتونه کوي، او ډېر زیاتې خوښتې او ډېرې زیاتې منډې تړلې دغې مال پسې وخي. د ټولو نه پیله به دغه ملګری د سره بې وفایي کوي. وایي چې کله د ده د مرګ ټیم را نږدې شي،
د مرګ وخت را نږدې شي نو په دغه ټیم کې به مثال کې طور پر دی په 4 بجې باندې مړ شو او 4 بجې او 1 سکند باندې به د سره دغه دوست بې وفایي وکړي 1 سکند لم د سره نشي ایسارې دی دلته د روح پرواز کېدل او هلته د مال ګټلی شوی دا میراث ته کنورټ کېدل دلته به د روح پرواز شي او د چې دا کم مال ګټلی دی او د کم مال دپاره د خپل ځان ستړی کړی دی دغه مال به د سره هېڅ تعلق پاتې نشي حالانکه په دنیا کې د دغه دوست سره ډیر زیات تعلق و دغه دوست سره ډیر زیات تعلق و دویم ملګری د رشتہ داران دي چې کله دې مړ شي رشتہ داران ورسره تعلق شته دله به خشته کفن روړي دله به تابوت روړي دله به د ګلاب اوبه روړي دله به غسل ورکي دی به خشته پاک ولامبئ دی به په تخته باندې واچي د جنازې کټ به ورله جومات نه روړي او دی به د جنازې په کټ کې کیدي او بیا به په دې خپلو اوږو باندې راوچت کي دغه کټ او دی به قبر ته یوسي دله به خشته قبر جوړ کړی وي قبر به دله تیار کړی وي دی به په هغه قبر کې کېغوستلی شي او د پاسه به پې منونه خاورې واچي د هغې دویم دوست دغې ځای پورې تعلق دی قبر ته دننه نشي تللی قبر ته به دې ځان سره سم نه وړي صرف یو کفن به وړي کفن کیدی شي زمونږ کفن هم بازار ته راغلی وي مونږ ته خبر نه یو زمونږ تابوت هم بازار ته راغلی وي مونږ ته نه خبر نه یو دې به ځان سره صرف کفن وړي دا دویم دوست دی او یو دریم دوست دی هغه د عمل دی عمل دغه دوست به د سره قبر ته ځي دغه دوست به د سره قبر ته ځي خو اوس د غور خبره دا ده چې د ده دا کم دریم دوست دی د ده دا کم دریم دوست دی دریم دا عمل دا دوست د ده څنګه دی د سره یې پخه دوستانه ده که نه کچه دوستانه ده عمل د ده څنګه دی عمل د ده نیک دی که بد دی هلته به اعمال کتلی کېږي په آخرت کې تا نه دا تپوس نه کوي چې تا سانه مال ګټلی دی په آخرت کې تا نه دا تپوس نه کوي چې ته سانه کامیاب شوی او سانه شهرت ته حاصل کړی دی په آخرت کې تا نه دا تپوس نه کوي چې سانه وزارت صدارت تا ته ملو شوی دی تا نه به ستا د عمل تپوس کوي چې ای بنده عمل دې څنګه و ځواني دې څنګه وه مال دې څنګه ګټلی دی خرچ کړی دې څنګه دی په خپل علم دې سانه عمل کړی دی دستانه به د مونځ باره کې تپوس کېږي د مال باره کې به درنه تپوس کېږي الله جل شانه دې مونږ ته اسانه کړي ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو الله جل شانه ته تپوس وکړو چې کیف وجدت الموت یا خلیلی چې ای زما خلیله مرګ دې څنګه وموندلو ای زما خلیله مرګ دې څنګه وموندلو ابراهیم علیه الصلاة والسلام به ورته وایي چې مرګ مې داسې وموندلو چې یو سیخ وي کنډتار وي ګرم او هغه په لمدو مالوچو کې پروت وي او د لمدو مالوچو نه هغه سیخ راوباسي نو دغه شانتې د روح وتلو تکلیف به انسان ته وي بلکې د دې نه هم زیات الله جل شانه ورته وفرمایل چې دا خو ما پتا باندې آسان کړو دا خو ما پتا باندې آسان کړو دغه شانت نور روایاتو کې راځي چې کله سیخ ګرم وي او دا په لمدو مالوچو کې راکاږي نو دا مالوچ لامده وي دا لمبه نه وي خو د هغې مالوچو نه لوخړې لوګي نه راوځي دغه شانته چې د انسان دا روح ویستلی کېږي نو دغه شانته د ده نه به داسې لوخړې وځي بیا حضرت موسی علیه السلام ته الله جل شانه وفرمایل چې ای موسی علیه السلام کیف وجدت الموت تا دا مرګ څنګه وموندلو د مرګ باره کې څه وی مرګ تا څنګه وموندلو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله ما دا مرګ داسې وموندلو چې ما دا خپل ځان د هغې مرغۍ په شانتې محسوس کو کومه مرغۍ چې جمدې په اور باندې رویته کړی شوی وي خو نه ورله مرګ راغلی وي نه ورته مرګ راځي چې آرام ورته ملو شي او نه دا الوتی شي چې په راحت کې شي نو دغه کیفیت زما
او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیه السلام ورته دا ووی چې وجدت نفسي کشات، ما د خپل نفس د هغې چیلې په شانتې وموندلو چې جمدی چیلې وي او قصاب د هغې نه سرمن وباسي په خپل لاس باندې، نو وی دا نه سختي وه. دا ګوره دا د پیغمبرانو خبرې دي. یو پیغمبر داسې وی، رسول الله مبارک وی ان للموت سکرات. ابراهیم علیه السلام وی چې زما مثال داسې و، د مرګ داسې سختی ده. موسی علیه السلام وی نو زما او ستا به څه کیفیت وي، زما او ستا د مرګ به بیا څه کیفیت وي. د مرګ دپاره ما څانه تیاری کړی دی، د مرګ دپاره ما څه تیار کړی دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائی وی ما د کعب اخبار رضی اللہ عنہ نه تپوس وکړو، وی ما ته تپوس وکړو چې د مرګ باره کې راته څه ووایه، د مرګ څه کیفیت دی او مرګ څنګه وي. نو کعب احبار رضی اللہ عنہ ورته ووی وی د مرګ سخته داسې ده چې کله د انسان په بدن کې یوه کانټېداره اونه خښه شوې وي او د هغې شاخونه د ده په رګ رګ کې پیلو شوي وي، د ده په رګ رګ کې بند شوي وي او یو طاقتور سړی ترې نه هغه اونه په زور سره راوباسي او ورسره یې د ده دا رګونه هم راوځي. نو وایي د دې نه څو چنده سخته د انسان نه چې کله روح قبض کېږي، نو وایي د هغې نه څو چنده سخته وي. الله جل شانه دې موږ ته معافي وکړي، الله جل شانه دې موږ ته د مرګ سخته اسانه کړي چې نبی علیه السلام غوندې انسان چې په دنیا کې د ټولو نه بهترین انسان و، هغه د مرګ باره کې دا فرمایلی چې ان للموت سکرات، د مرګ دپاره سخته ده. عیسی علیه السلام ته چا ووی، عیسی علیه السلام معجزه دا وه چې د هغه به د الله په حکم سره مړی جمدی کولو. چا ورته ووی ته چې کوم مړی جمدی کې، نو دا خو تازه مړی دي، ته داسې مړی جمدی که چې هغه باندې یو زمانه تېره شوې وي، اوله زمانه کې تېر شوی وي. عیسی علیه السلام ورته ووی چې تاسو ما ته کس وښایې زه به هغه جمدی کړم. نو هغوی ورته د سام بن نوح قبر وښولو، دا د نوح علیه السلام زوی و. عیسی علیه السلام د ده قبر له لاړو، 2 رکعته مونځ یې وکړو. د هغې نه بعد یې الله ته سوال وکړو چې ای الله په خپل طاقت او قدرت سره دا جمدی که. نو هغه را جمدی شو. چې څنګه را جمدی شو، د هغه سر او د ګیرې ویښته سپین و. نو ورته وویلی شو چې په هغه وخت کې خو به ویښته نه سپینېدل، ستا دا ویښته څنګه سپین شو؟ وایي چې کله ما ته دا اواز وشو چې پاسه، چې کله ما ته دا اواز وشو چې د قبر نه پاسه، نو وایي ما باندې دانه یره راله دانه. وایي ما وی که قیامت دی، قیامت راغلو ټیم برابر شو، نو وایي د هغې یرې او د هیبت د وجې نه زما دا ویښته سپین شو. بیا ورته هغې ووایي چې څانه وخت وشو چې ته وفات شوې؟ وایي 4,000 کاله وشو، 4,000 کاله چې زه وفات شوی یم، خو زما په خوله کې د مرګ هغه تریخوالی تر اوسه پورې محسوسوم، د مرګ د سختۍ هغه آثار اوسه پورې زه محسوسوم. 4,000 کاله وشو. نو قدرمندو، دا مرګ داسې حقیقت دی چې دا په ما هم را روان دی، په تا باندې هم را روان دی، په بوډا هم را روان دی، په ماشوم هم را روان دی، هر انسان باندې دا را روان دی او هر انسان به دې ته مخامخ کیږي. او بیا که نیک انسان وي نو ګوره هغه ته فرشته په دا نه بهترین شکل کې راشي چې دې هغې سره ډېر خوشحاله شي. ابراهیم علیه السلام یو پیره دی اسرائیل علیه السلام ته ووی چې کله ته د یو بد انسان نه، فاسق، فاجر، ګناهګار، کافر، مشرک نه روح اخلي، نو په کم شکل کې راځي؟ نو اسرائیل علیه السلام ورته ووی چې هغه شکل به ته اونه شي کتلی، هغه به ته برداشت نه کړی شي، هغې ته کتل به ته برداشت نه کړی شي. ابراهیم علیه السلام ورته وی نه زه ګورم. نو ابراهیم علیه السلام ته وی چې ته اخوا مخ که او بیا ما ته وګوره. ابراهیم علیه السلام چې اخوا مخ کو، بیا هغه ته وکتل، یو تک تور سړی د هغه وی چې زما مخې ته ولاړو، په هغه باندې ویښته ولاړو او د هغه د خولې نه د اور لمبې راوتلې او انتهایی بدبویي ترې نه تله، سخته بدبویي ترې نه تله. ابراهیم علیه السلام بېهوشه شو.
چې کله هوش کې رالو بیا ابراهیم علیه السلام دا وفرمایل که یو فاجر ګناهګار کافر مشرک ته الله جل شانه جهنم ورم نه کی او د اسرائیل علیه السلام دا بد شکل وویني دا د ده دپاره کافي دی. بیا ورته وی د کم انسان نه که نیک انسان نه د مؤمن نه چې ته روح اخلې نو په کم حالت کې راځي. ابراهیم علیه السلام ته وی اخوا وګوره او بیا ما ته رامخ که. ابراهیم علیه السلام چې وکته هغه وی زما مخې ته یو بهترین خوبرو خوبصورته نوجوان ولاړو او وی دا نخشته خوشبو ترې نه تله چې ما ته ډېر زیات سکون میلو شو او ډیر زیات خوشحاله شوم. بیا ابراهیم علیه السلام وفرمایل که یو نیک انسان ته الله جل شانه جنت ورم نه کي او ستا د اسرائیل علیه السلام دا نیک شکل وویني دا د ده دپاره کافي دی. بل حدیث شریف کې راځي وی نبی علیه الصلاة والسلام په یو جنازه باندې تېرېده نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې مستریح او مستراح منه. صحابه کرامو عرض کړو چې ای د الله رسوله دا مستریح او مستراح څه ته وایي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایلو چې مستریح دی ته وایي چې کله مؤمن بنده ته مرګ را حاضر شي نو دې د دنیا د غمونو ټینشنونو نه خلاص شي او د آخرت نعمتونو کې ته متوجه شي نو دې ډیر د غمونو نه ده ته راحت میلو شي دې ته مستریح وایي. او مستراح دې ته وایي چې بعضې انسان د دنیا نه لاړ شي هغه نه خلکو ته راحت میلو شي د هغه د شر او فساد نه په خلکو کې داسې تکلیف خورېږي چې خلک ته په اور کې ولاړ وي چې کله د دنیا نه رخصت شي نو وی خلکو ته راحت میلو شي. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف دی وی چې کله دا انسان مړ شي ګوره دا مرګ نه دی دا ډېره سخته خبره ده ګورې دا په ما او تا په هر انسان باندې را روان دی. یو 2 منټه د انسان ځان سره مراقبه کوي سوچ دی کوي هسې لږ تاسو سوچ وکړئ چې څه ټایم ما ته مرګ را مخې ته شي خپله دا زندګي ځان ته دې مخې ته داسې کېدی چې زما دا زندګي څنګه تېرېږي او مرګ ما ته راشي نو دا اسرائیل علیه السلام به په دې ښه شکل کې راځي که بد شکل کې به راځي په کم شکل کې دا سوچ ما چېرته کړی ما ته به څه وایي چې یا ایتها النفس الطیبه که نه دا به راته وایي چې یا ایتها النفس الخبیثه اخرجي راوځه د دغې خبیث جسم نه ما ته به څه وایي دا سوچ ما چېرته کړی دی. بل چې کله دا سوچ مې کړی چې زما دا روح به وځي او د خپو د نوکونو نه به دا روح را روان شي او بیا به راځي 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 زما بدن ته زما خپو لاسونو نه به روح را روان شي بیا به دا روح وځي دا سوچ مې ځان ته کړی دی خپل ځان لږ رامخې ته کو چې ما په تخته باندې واچوي او په دنیا کې زما دا ستر چام نه ولیدلې زه په خپل ستر باندې خفه کېدم اوس یې په تخته باندې اچولی یم لږ سوچ وکړې که نه په تخته یې اچولی یم او زما دا کپړې رانه نه وځي او یو کس پکې آواز وکړي چې دا کپړې ورله وشلوې نه وځي ته او د پاسه را باندې پردې واچي بیا را باندې رونه راته ولاړ وي رشته دار راته ولاړ وي ما ولامبئ بیا زما هغه جنازې کټ اوچت کي او خلک پکې آواز هم وکړي چې راځئ هلکه د جنازې ټیم برابر دی خپل ځان لږ رامخې ته خپل سترګو ړوان دی دا خپل ځان راوله خپل ځان ته وګوره اواز پکې وکړي او شاته پکې لا خلک دا م وایي چې ډېر نیک هلک و څوک پکې دا وایي لرې مړه ټوله علاقه ترې نه تنګه وه او دا خو داسې یو مونځ له به نه راتلو بعضې پکې دا م وایي چې په قبر کې یې کېغوست او شکل یې بدل شو خلک دا خبرې کوي او رشته داران دې تر له حده پورې یوسي بیا د تلاوت وکړي او بیا باندې په منونو او ټنونو خورې واچوي او هلته دې یوازې پرېږدي ولې دا اوس په ما او تا باندې نه ده را روان ولې نه ده را روانې نبي علیه الصلاة والسلام وایي اذکروا الذکر حازم اللذات وایي هغه شی یاد کې هغه شی چې دا لذتونه ختموي انسان خو ډېر امیدونه وي که نه چې بینک بیلنس به وي شهرت به وي وزارت به وي صدارت به وي دا نه مال به ګټم او دا نه بنګلې به جوړوم دې ذهن کې د یو خپله دنیا جوړه کړې وي خو چې کله دې ځان ته دا مرګ را مخې ته کي که نه دته الله یاد شي دته جومات یاد شي دته قرآن را یاد شي دې د وجې نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې دا مرګ ځان ته را مخې ته کوې دا یو حقیقت د دې نه انکار نشته ښه دې نه څوک هم انکار نشي کولی عیسایان نه دي یهودیان مړه دهریان نه دي الله هم نه مني خو مرګ مني کم خلک چې الله نه مني هغې مرګ مني نو چې یو حقیقت ته او انکار ته نه نشته نو ولې ته مونږ تختو را تختو ذلک ما کنت منه تحید وایي دا مرګ هغه شی دی چې تا به په دنیا کې ډډه کوله او ته به ته یېرېدې او بل حدیث شریف کې راځي وي چې کله انسان ته د مرګ فرشتې را حاضرې شي نو د نه په فاصله کې ناستې وي اسرائیل علیه الصلاة والسلام ورله راشي ورته وایي یا ایتها النفس الطیبه
اخرجی یا ایتها النفس الطیبہ، اے نفس طیبہ راوزہ، کانت فی الجسد الطیب، په پاک بدن کې وي. اخرجی و ابشری بروح و ریحان، او تا ته د خوشخبری وي د دائمی آرام او د جنت پاکیزه رزق خوشخبری دی وي تا ته. و رب غیر غضبان، او رب سره په داسې حالت کې ملاقات وکړه چې رب دستانه ناراضه نه وي، تا ناراضي وي. نو ګوره دا اسانه خوش قسمته انسان دی. او که نه فرشته په بد شکل کې راشي او درته وایي چې اخرجی ایتها النفس الخبیثه، ای خبیثه نفسه راوزه، زما او ستا به دغه ټیم څه کیفیت وي. قدرمندو عرض د مې درته دا کولو خلاصه درته دا ویم، د دنیا دا زندګي ډېره زیاته مختصر ده. ګورې دا مونږ دوکه نه کي، هسې نه چې مونږ دې په دوکه کې ناست یو، مونږ نه الله رانه هیر وي او مونږ نه دین هیر وي او مونږ دې په خوند کې داسې مبتلا یو چې هسې نه د آخرت او د مرګ ټیم زمونږ برابر شي او بیا مونږ وایو تیار نه یو. نو الله جل شانه دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله جل شانه دې مونږ ته دا توفیق راکړي چې د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړو. ګورې اصل زندګي دا ده